د ایمان حسین کائنات دا شاعري چې دا چې اوس په کتابي شکل کې چاپ ته لمبې په آینه کې دا ټکي په ټکي ما لوستې ده، زما د نظره تېره شوې ده، داسې لکه یو ماشومه چې څوک په غېږ وګرځي او ونازوي، او دا د هغې یو ډېر لوی جرأت دی چې هغې ټول ژوند د کور په دیوالونو په حصارونو کې د روایت په بندیزونو کې کړی دی، روایتي ژوند یې تېر کړی دی، روایتي ژوند تېروي. نو د داسې جنکو دپاره بیا شاعري کولو، هغه میدان ته رایستلو، بیا په کتابي شکل کې چاپ کولو، په دې کتار کې ځان ځایولو، ودرېدلو، دا یو ډېر لوی جرأت دی. او هغې د کتاب په سب ټایټل یو شعر لیکلی دی چې هغه خپله د هغې د ژوند حال وایي. هغه شعر دا دی چې ایمان د داسې رواج داسې سزاواره قیدي، ایمان د داسې رواج داسې سزاواره قیدي چې ما پښتو شاعري هم پټ پناه کړې ده. نو په دغه شعر کې یوازې هغه خپل ځان، خپل ژوند او خپل روایتونه نه بیانوي، بلکې دا په پښتو ادب کې د سین بیبي په تسلسل کې د ځان په شان د هغه ټولو همزولو جنکو ژوند، د هغې شاعري، د هغې ادب، د هغې ادب سره مینه یادوي او هغه بندیزونه یادوي، هغه بندیزونو ته اشارې کړې دي. او خو دغه بندیزونه، دغه روایتونه د پښتو لپاره، د پښتو ادب لپاره ماتول چې کوم دی، یو ډېر لوی جرأت دی. زه به دا ووایم چې په ډېر جرأت سره راوتلې کړي دي او د کتاب په شکل کې پښتو ادب ته یو تحفه ورکړې ده. او زه دا ډېر په دعوت سره دا خبره کوم چې په هغې کې د شعر او د نثر او بیا خصوصا د ډرامې د لیکلو طرف ته ډېر زیات شوق دی. مینه ده هغې کې چې کومه شاعري ده، نو هغه په خپله دې کتاب کې په لوستونکي ولولي، خو په هغې کې چې د نثر کم جرأت دی او د نثر پکې کم زور دی، نو بیا هغې له چې ما د ډرامې طرف ته د تګلارې د لیکلو کم ځای ورکړی دی، کم تګلاره وله ورکول غواړم، او هغه به په را روانو وختونو کې لکه ډرامه هم لیکي. او په هغې باندې هغه کار کوي. نو زه د هغې دا کتاب لمبې په آینه کې د پښتو ادب دپاره یو ښه اضافه ګڼم، او د هغې جنکو، د هغې بچیانو دپاره، د هغې لوڼو دپاره، د هغې دپاره یو جرأت ګڼم، یو تګلاره یې ګڼم. چې هغې هم د ایمان حسین کائنات په شان چې هغې کې که د نثر د لیکلو تواني، که په هغې کې د شاعرۍ تواني، په هغې کې د لیک تواني، نو د پښتو دپاره دا زموږ دپاره یو ډېره ښه اضافه به وي، چې ځکه چې زموږ په پښتو ادب کې د زنانو شمېره چې کومه ده هغه ډېره کمه ده. او زه وایم چې داسې شاعران شته، داسې لیکونکي شته چې هغې دا کمې برابرولی شي، او د ایمان حسین کائنات دا کتاب
لمبې په آینه کې په دغه حواله یو جرأت دی. یو تګلاره ده. زه د په اخره کې هغې ته د مبارکۍ سره سره د هغې یو 2 شعر ویم چې په هغې کې هغه په خپله د خپلې شاعرۍ آینه خلکو ته ښیي چې تصویر یم تماشه یمه جوړېږم روانېږم، تصویر یم تماشه یمه جوړېږم روانېږم، عجبه شان کیسه یمه جوړېږم روانېږم، که هر څه شمه ستا یم د پښتو د ایمان نښه، که هر څه شمه ستا یم د پښتو د ایمان نښه، پټکې یم لوپټه یمه جوړېږم روانېږم. ډېره مننه، ډېر تشکر. دا تږې تږې سترګې وچې شونډې